بعض کسان ستا خبرې ته غوږ نه ږدي غوږ دا ډېر خلک زموږ په درسونو په دې مسایلو باندې رد کوي او اورېدلي یې نه وي مسله یې اورېدلي نه لکه دې مخکې ورځو کې یو کس ماته دا ووایي چې بعض کسان په تا باندې اعتراض کوي څه اعتراض دی تا د تفسیر په درس کې ویل دي چې زنانه د سړي فصل دی او دې فصل ته چې څنګه راتګ کوي دا جایز دي نو وګورئ دې ویلي چې د ښځې سره شا طرف نه کوروالی کې دا هم جایز دي ما نور څه اورېدلي که دغه وي نه دغه وي نو اوس نو ما اول خو دا دروغ ویلي چې ما ویلي دا ما نه دي ویلي دا الله ویلي په سورة البقره کې الله وایي نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم دا ستاسو فصل دی فصل دی چې څنګه راځي بیا دې ته وګوره چې مخکې نه خبره اوري نه د هغې نه وروسته خبره چې دا ما څه ویلي او د آیت څه وایي نو په دغه آیت کې د دې نه مخکې دغه خبره ده چې کله زنانه د حیض په حالاتو کې نه نږدې کېږي ورته نه وضاحت وشو بیا د دغه مسلې سره موږ په هر ځای کې دا تفصیلا بیانو چې یو خو دغه ځای شو چې الله منع کړي چې د حیض په دوران کې به نه نږدې کېږي نو دویم ځای ورسره دا یاد ساته چې د څلوېښتۍ په ورځو کې به ښځې سره کوروالی نه کړي نو درېیم دا چې د شا د طرف نه به کوروالی نه کړي د دې نه علاوه ښځه فصل دی ستا چې څنګه ورته راتګ کې په څه طریقه کې کولی شي سوای د یو څو حالاتو نه او د دغه زینه د دوبور د طرف نه کوروالی د دې نه شریعت منع کړی دی ها داسې موږ په وضاحت کې ویلي چې د سړی د شا د طرف نه کوروالی کوي په دې مخکې ځي کې دا هم جایز دی دا خو شاته کوروالی نه شي کولی دوبور کې خو نه شو د شا د طرف نه کوروالی خو کوي په قبول کې مخې ته دا جایز دی خو دا مسله دوی نه اورېدله خو تعصب ته وګوره وی چې ښځې ستاسو فصل دی څنګه ورته راتګ کوي نو اول خو دا معنی دی دا خو الله وایي بله دا مسله خو پوره واوره چې دې کې زه څه نه یم صرف بس هغه تعصب راغستی ضد او جهالت راغستی نو یو خبره به راټینګېږي ده داسې ووایي جي بل اوس ده په درس کې داسې ووایي جي او په ده کې به یو لاک غلطیانې ښه مخامخي هغه هېڅ پروا نه کوي او زما هغه که غلط هم نه وي شاعر وایي که اردو کې شعر ده او ترجمه دا ده وایي که موږ آهو کو نو ګناهګار شو او دوی که قتل وکړي هم بیا څه چرچه مرچه نه کېږي د دوی دپاره قتل هم روا دی زموږ دپاره آه هم ګناه ده حالانکې موږ له آه کړې هم نه ده بحمد الله زه په دې خبره ډېر سخت خوشحاله یم چې څوک په ما باندې رد کوي نو یا به دروغ وایي ګړې وړې باسي ولي او یا به زما ذاتیاتو کې ګوتې وایي دی داسې د ده کور داسې دی دا چل کوي دی دغه چل او په دې زه نه خفه کېږم هم په دې خفه کېدم که څوک راته دا ثابت کړي چې دی خلک ګمراهه کوي قرآن او حدیث نه اړوي او دی ثابته کړی وي دا خو د خفګان نه د مرګ خبره خو په دې نه خفه کېږم که څوک زما کور والا یاد کړي یا بچي یا ما یا خاندان یا قوم په دې قطعا نه خفه کېږم د دې دپاره یو غټه ورځ د 50 کاله او هغې کې به دې نمبر راشي دې تپوس به کېږي خو چې الله ما نه دا تپوس ونه کړي چې تا ولې غلط دین بیانوو د دې نه هېرېږم دای کې خو زه نه هېرېږم دا خو الله ته مخامخ شو الله به یې تپوس کړي تا صحیح اوس دله جواب ورکړه واضح ده وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت کله چې به د ماشومې جنۍ نه تپوس کېږي چې هغه خښه کړی شوي بغیر د ګناه نه چې ته ولې په کومه ګناه ته خښه کړې وقفوهم انهم مسؤولون بل ځکه الله دوی به تپوس کړي د هرې خبرې به تپوس کړي ته ما پسې څه ووایې زه تا پسې څه ووایم دې به تپوس کړي خو دا د خفګان نه چې د مرګ خبره چې سړی دا ثابته کړي چې زه لګیا یم خلک ګمراه کوم خو د اوسه پورې څوک نشي ثابتولی نه یې ثابته کړې ده او نه به انشاءالله د مرګه پورې ثابته کړي او په کومه ورځ چې ما د دې لپاره درسونه شروع کړو چې زه خلک واړم د قرآن او حدیث نه په هغه ورځ دی الله سبحانه وتعالی ما د دې دنیا نه ختم کړي او په هغه ورځ دی الله زما دا جبه ودرئ په کومه ورځ چې زه لګیا شم او خلک د حق دین نه واړوم او خلک د قال الله وقال الرسول نه واړو نو بیا زه دقه یم چې الله زما دا جبه بیا ودروه بلکې دا زړه مې یا الله ودروه ځکه چې بیا خو د دنیا نه تګ ښه دی ځکه دنیا کې بیا پاتې کېدو ښه نقصان شو چې زه دنیا کې دې لپاره پاتې شم چې خلک واړوم د قرآن او د حدیث ته زه کله نه کله
په درس کې د سبقت لساني د لاسه یو ټکی رانه خطا شي، زه د په الله قسم خورم چې کور ته لاړ شم د شپې م دا سوچ کوم چې د دې ټکي به څه کېږي. حالانکه ما ته پته ده چې بدي نه ما الله رانیسي او نه مې بلا خلک رانیسي. انسان دی سړی ګنټه یو نیمه ګنټه خبرې کوي او ټکی نیم خو مخکې وروسته کېږي. علماو کتابونه لیکلي دي، ښه ورته ناستي ګوري ورته بیا ترې خطا شوې ده چې سړی خبرې کوي خو بیا راسره هم سوچي چې دې به څه کېږي. داسې نه څوک زما دا ټکی دغه شان یاد کړي دا کوم چې ما ویلی او داسې نه الله مې قیامت پر ورځ راونیسي چې فلاني ته خیال نه کړو. نو د هغې لپاره زه بیا سوچ کې یم او وړه خبره مې زړه ته پرېوځي. نو دا کوم چې رد هم کوي په موږ باندې نو دی به هسې ډکوسلې ولي، کله د یو ځي خبره کله د بل ځي. لکه دا خبره چې دی وایي چې زنانه دا د نارینه فصل دی او دی چې ورسره څنګه کوروالی کوي دا جایز دي، په دې کې څه منع نه راغلی. مشکات په دې درسونو کې د لمانځه نه مخکې موږ کوم مسایل بیانول؟ لمانځه نه مخکې کوم مسایل؟ طهارت، په هغې کې د اودس د غسل هره مسله راتله، په هغې کې د حیض او د څلوېښتۍ او د ښځې سره کوروالی ټولې مسلې راغلې. هلته موږ مسله واضح کړې. خبره مې ټوله دې پورې راواغېسته چې د نه منم په ډېرکۍ باندې چې ودرېږي که نه نو د چا پلار به پرې ومني. سم خیال دی چې نه منم په زړه کې پرته د کور نه راشي په دې نیت چې منم به یې نه، نو دې به څه حق ومني او ده ته به حق څه واضح شي. حق خو هغه سړی مني چې د کور نه راوځي او سوال وکړي الله ته یا الله حق راته واضح کړي او د کوم ځای کې حق مې راوشو منم یې. دې سړي ته الله حق نصیب کړي. الله دې موږ ټولو ته حق نصیب کړي. الله دې موږ ټولو ته حق وښیي او بیا دې الله موږ ته د حق د تابعداري کولو توفیق راکړي او الله دې موږ ته باطل وښیي او الله دې بیا موږ له توفیق راکړي چې د هغې نه ځان لرې ساتو.